دوستانو سلام د چینی ژبې لوست هم زه غوټۍ او زه جان روانزازه هرکلی کوو زه به د پروګرام په پایل کې د چین په اړه لنډ معلومات در سره شریک کړم سونزي د چین د پسرلي او منې په موده کې د نظامي چارو روحاني شخصیت بلل کیږي هغه د سونزي بین فا په نوم د جنګي ستراتیژیو په اړه یو ستر او مهم کتاب لیکلی چې له 2000 کلونو راهیسې د استفادې وړ دی د سونزي په اند په جګړه کې د بریا بنسټ د وطن قوت دی دا حقیقت دی چې جګړه د اقتصاد او لوازمو مسابقه ده نو شتمن وطن او غښتلي خلک په جګړه کې د بریا مخکښ شرطونه دي دغه راز ذهنیت او معلومات په جګړه کې د بریالیتوب لپاره کلیدي اهمیت لري نو که څوک غواړي دښمنان مات کړي نو لکه څرنګه چې د خپل ځان په اړه معلومات ورته اړین دي همدغه شان باید د دښمنانو په اړه هم بشپړ معلومات ولري او باید د دښمنانو له حرکاتو سره سم خپل وضعیت او حالات تنظیم کړي په جګړه کې تر ټولو ستر بریالیتوب دا دی چې بې له وسلو دښمن مجبوره شي چې شاتګ وکړي او سرتیټ کړي که د جګړې د رامنځته کېدو پر مهال د سیاست اقتصاد ډیپلوماسي او روح او روان په شمول پر غیر نظامي لارو چارو دښمن مجبور کړی شي چې له جګړې لاس واخلي دا له هوښیارۍ ډک او عاقلانه عمل دی سره د دې د سونزي افکار اوسنۍ نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې جګړه سم انتخاب نه دی او سوله د انسانانو ګډه موخه ده ډېره مننه چې ګټور معلومات مو سره شریک کړل د سونزو افکار پر اوسنۍ نړۍ هم اغېز لرلی شي انسانان باید وپوهېږي چې سوله ارزښتناکه او قیمتي ډالۍ ده سوله د مختلفو هیوادونو د ګډ پرمختګ او د بشر د خوندیتوب بنسټ دی سمه ده نو اوس زموږ د چیني ژبې د زده کړې بهیر شروع کیږي نن لوست مو ملکي ضمیرونو ته ځانګړی کړی دی په چیني ژبې کې ملکي ضمیرونه د شخصي ضمیرونو او کلمې د په جمع کولو سره رامنځته کیږي په چیني ژبه کې ملکي ضمیرونه په متکلم مخاطب او غایب ویشل کیږي چې دا د پښتو ګرامر سره ورته والی لري سمه ده هو سمه ده په چیني ژبه کې ملکي ضمیرونه مفرد او جمع شکلونه لري د متکلم لپاره یې مفرده بڼه وده یعنی زما او جمع بڼه یې ومن ده ویل کیږي یعنی زموږ په چیني ژبه کې د متکلم لپاره ملکي ضمیرونه د جنس له پلوه توپیرونه نه لري اوس به د بېلګې په توګه څو جملې زده کړو سمه ده这是我的书یعنی دا زما کتاب دی这是我们的学校معنا یې دا ده چې دا زموږ ښوونځی دی سمه ده د مخاطب لپاره یې مفرده بڼه یعنی ستا ته你的او ستاسو ته یعنی جمع یې نیمن ده ویل کیږي د مخاطب لپاره ملکي ضمیرونه هم د جنس له پلوه توپیر نه لري هم نر او هم ښځې ته نیده او نیمنده ویل کیږي هو سمه ده دلته د پاملرنې وړ ټکی دا دی که څوک له مشرانو زرو کسانو او احترام وړ کسانو سره خبرې کوي نو بیا ورته د درناوي لپاره د نیده پر ځای نیمده وایي د نیمده کلمه یوازې د درناوي لپاره کارول کیږي اوس به یې په اړه ځینې مثالونه ووایو这是你的笔یعنی دا ستا کلام دی这是你们的电脑معنا یې دا ده چې دا ستاسو کمپیوټر دی老师这是您的书یعنی ښوونکیه دا ستا کتاب دی غوټۍ جانې آیا په چیني ژبه کې د غایب د ملکي ضمیرونه د مفرد جمع نارینه او ښځینه توپیرونه لري هو توپیرونه لري په چیني ژبه کې تا ده د نارینه مفرده بڼه ده تا ده ښځینه مفرده بڼه ده او تا ده د بشر پرته د نورو غایبو موجوداتو لپاره مفرده بڼه ده د دغو ضمیرونو تلفظ یو شان دی خو د لیکنو بڼه یې توپیر لري دغه راز د عایب د جمع بڼه هم داسې ده تامن ده د نارینه‌و جمع بڼه ده تامن ده د ښځینه‌و جمع بڼه ده تامن ده له بشر پرته د نورو غایبو موجوداتو لپاره د جمع بڼه ده تلفظ یې هم یو شان دی یوازې د کلمو بڼه یې بېلې دي
پرسیل پردې د غایب لپاره ملکي ضمیرونه هم د بشر د نوم او کلمې د په جمع کولو سره رامنځته کیږي. د بېلګې په توګه 这个手机是扎尔卖的 یعنې معنا یې دا ده چې دغه موبایل فون د زلمۍ دی. دلته扎尔卖 یعنې زلمی نوم دی او扎尔卖的د زلمی په معنا ده.那个本子是雅思敏的 یعنې هغه کتابچه د یاسمین ده. دلته یاسمین یعنې یاسمین نوم دی او یاسمین د یاسمین په معنا ده. ها اوس راځئ چې څو نورې جملې زده کړئ. 这是他的汽车 معنا یې دا ده چې دا د ده موټر دی.他的یعنې د ده سمه ده؟ هو سمه ده. 这是他的房间 یعنې دا د دې خونه ده.他的یعنې د دې. 这只猫很漂亮 它的毛是白色的 معنا یې دا ده چې دغه پیشو ښکلې ده. ویښتان یې سپین دي یا سپین ویښتان لري. آفرین. 我的爸爸妈妈做生意 这是他们的店铺 یعنې زما پلار او مور سوداګري کوي. دا د دوی خټۍ ده. 树上有几只鸟 它们的羽毛很漂亮 یعنې هغه مرغان په ونو کې ناست دي. د دوی بڼه کې ډېر ښکلي دي. ها ورپسې به د ملکي ضمیرونو په باب د پوښتنې جملې زده کړو. د مثال په توګه 这是谁的书 یعنې دا د چا کتاب دی؟ 谁的د پوښتنې کلمه ده. راځئ د خبرو تمرین وکړو. 这是谁的书 یعنې دا د چا کتاب دی؟ 这是亚斯敏的书 یعنې دا د یاسمین کتاب دی. 那是谁的手机 یعنې هغه د چا موبایل فون دی؟ 那是巴里亚来的手机 یعنې هغه د بریالي موبایل فون دی. سمه ده. د پاملرنې وړ ټکی دا دی چې په چیني ژبې کې د هغو کسانو او ځایونو د یادونې په وخت کې چې له وایونکو سره نږدې اړیکې لري د کلمه لغوه کولی شي او په مستقیمه توګه پر نوم پسې د کس یا ځای په جمع کولو سره ملکي ضمیرونه رامنځته کیږي. مثلا 我妈妈 یعنې زما مور. معیاري بڼه یې 我的妈妈ده. خو موږ په ژوند کې په اسانۍ ورته 我妈妈وایو. بله بېلګه 我家یا 我的家یعنې زما کور. دلته هم د هم شوی. څو جملې زده کړئ. 这是我妈妈یعنې دا زما مور ده. 这里是我家یعنې دلته زما کور دی. 那是他哥哥یعنې هغه د مشر ورور دی. ښه سمه ده. درنو کتونکو زموږ نننی درس په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې څه مو ترې زده کړي وي. ها تر درس وروسته زیاته تمرینونه وکړي. ډېره مننه. 再见. د خدای په امان.再见.